د اکادمی ادبیات پیښور او خیرخوا پښتو ادبي جرګې باړه خیبر ایجنسی د سوري لاندې یو شریکه غونډه د نامتو شاعر او ماهر تعلیم د پروفیسور ډاکټر اسلم تاثیر اپریدي صاحب په درناوي کې په گورنمنت های سکول نمبر 2 جمرود خیبر ایجنسی کې د پروفیسور داور خان داوود په صدارت کې وشوه. په دې موقع ډاکټر عباسین یوسفزی او ډاکټر انیف خلیل مشران ملمانو، کلیم شینواری او جوهر خلیل اعزازي ملمانو. د قران پاک تلاوت یاسر شاه یاسر وکړو او د نظامت چارې درویش اپریدي تر سره کړې. په دې موقع سید ولی خیال مومن، درویش اپریدي، عباسین یوسفزی، مراد علی مراد، الیاس ټلوال، رحیم داد رحیم، رحمت شاه لحاظ، یوسف علی دلسوز، شیر محمد ثاقب، یاور حیات سوز، مقدر شاه مقدر اپریدي، امان الله جنون شینواری، شرافت تنویر، کلیم شینواری، رحمداد، عادل رشتین، شیر زمان ثاقب او نورو ګڼ شمیر شاعرانو د پروفیسور اسلم تاثیر په فکر و فن او د دوی په شخصیت په منظوم او زبانی انداز کې خپل تاثرات څرګند کړل او د پروفیسور اسلم تاثیر خدمات یې اوستایل. په غونډه کې د ذکر شو خاغلو نه علاوه په ګڼ شمیر کې نورو خلکو هم ګډون وکړو. خکالو نومي کتاب د ساجده مقبول تنخوا خور شعري مجموعه ده چې سمو د مخ کې د چاپه راوتلې ده. خکالو 401 صفحې لري او د کتاب تړون د هغه چا په نوم شوی دی څوک چې رشتې ماتېدو ته نه پرېږدي. په کتاب باندې غمگین معیاري د سرسری عنوان لاندې لیک کړی دی. دغه سي فیض الوهاب فیض صاحب خکالو د سفر د سرحد لاندې په خپل ارزښتناک لیک کړی دی. په خکالو شعري مجموعه کې حمدونه، نعتونه، غزلونه، نظمونه، خال خال سندرې، آزاد نظمونه او دغه سي نورو شعري اصنافو د مجموعي ډول سنگار یو په دوه کړی دی. په کتاب کې د تخلیقات او موضوعات د ساجده تنها خور په مذهبي، ذاتی او اجتماعي جذباتو او شعور اډانه لري. په کتاب کې نظمونه خپل عنوانات لري لکه انتظار، سپرلی، مزدور او ډوډۍ، ستومانی، دا خلق، د زړه تنکې، ژوندون، دا چا ولی، د نن زلمیتا او دغه سي نورو په جدیدو او قدیمو عنواناتو ډیر پزړه پوري نظمونه پکې چاپ دي. د لیکوالي خور ساجده تنها دا شعري مجموعه خکالو رومبه شعري مجموعه ده چې د پښتو په مینه یې د پښتو مینوالو ته ډالې کړې ده. په دې شعري ګلدسته کې ټول تخلیقات ډیر پزړه پوري دي چې د لوستونکو توجه ځان ته راجلبوي. د ساجده تنها خور د دې زیار او شعري مجموعه چې هر څومره مستعین وشي نو کم بوي. موږ د پښتو مینوالو نه دا تمه لرو چې دې شعري ډالې ته په درنسترګو وګوري او په بیا واخلي. کتاب په مردان کې، پیښور کې او د پښتونخوا په نورو سیمو کې په کتابتون کې په اسانه ترلاسه کیدی شي. د پښتون ادبي جرګې سرډیرو میاشتنې غونډه او مشاعره په زوړ پاکستان ډیپو بنگلا د جانزیب مجبور په حجره کې د محمد اشرف غمگین صاحب په صدارت کې وشوه. په دې موقع معظم جان معظم لالا مشر ملمو د قران پاک تلاوت سمیع الله مندنی وکړو او د نظامت چارې احمد تر سره کړې. ورپسې آزاد مشاعره وشوه چې پکې شفیع بینوا، عطا الرحمن ارمانی، بستان الدین بستان، جواد شاهد، فضل قیوم آزاد، نظر محمد نظر، امجد ارمانی، اشنغر روغانی، ضیاء الرحمن شباب، کرامت عابد، انعام الله اختر، عارف الله عارف، احسان طوفان، متوهر شاه طاهر، د چارسدی د سیمه عالمشید فقیر صاحب، ابوبکر حیران، تکړه شاعر وحید الله برق، جهانزیب مجبور، زلمی شاعر خالد غنی خیل، ډاکټر سردار، بیدار سپاه، مصباح الله مصباح، زیاد ناشناس او سونورو خاغلو هم برخه واغستا. د خیبر لوی ادبي جرګې 15 ورځنۍ غونډه په خیبر ایجنسی لنډی کوتل کې د عوامي نېشنل پارټۍ په دفتر کې تر سره شوه. د غونډې صدارت نعمت الله اسیر شینواری وکړو. په دې موقع آشم خان آشم افریدي مشر ملمو او اعزازي ملمانه پکې جمال شلمانی او سرتاج امین شینواری وو. د قران پاک تلاوت عرفان مظلوم شینواری وکړو او د نظامت فرایض یې د خیبر لوی ادبي جرګې لنډی کوتل فعال غړي نادرشاه نادر شینواری تر سره کړل. د غونډې په اوله برخه کې اول د تیر غونډې رودات وړاندې کړی شو. ورپسې مشاعره وشوه چې پکې محمد اعظم عجز افریدي، ایران مظلوم شینواری، نامدار افریدي، ایوب خان ایوب شلمانی، سرتاج امین شینواری، نادرشاه نادر شینواری، نعمت الله اسیر شینواری، نیاز امین نیاز افریدي، سالم احمد صالح افریدي، جمال شلمانی، خانی مولا مازور شینواری، عابد مینوال شینواری، هاشم خان آشم افریدي او سونورو خاغلو خپل خوندور کلامونه وړاندې کړل. د پښتو د بستان چرسدي
کې 15 ورځنۍ غونډه د محمد اشرف غمگین په سرپرستی کې د خدای بخلی فضل حق شیدا سے پکلی محمود آباد کې د عمران خان پوجره کې اوشوا چې صدارت یې محمد طاهر سالار وکړو. د نظامت فرایض یې شفیع بینوا تر سره کړل. په دې موقع کرامت عابد مشر ملمو. په غونډه کې یو مشاعره هم اوشوا چې پکې د ذکر شو خاغلو نه علاوه شفیع بینوا، نجیب الله سالار، امیر نواز خټک، ګل رحیم ملنګ، وحید ګل صابر، بیدار سپا، خاغلی ممتاز حسن دولتزی، جهانزیب مجبور، اورنګزیب جگرخون، محتاج علی سراج، سردار محمد، جمشید خټک، ضیاء الله خټک او سونورو ادب ذوقو او د قلم خاوندانو برخه واغسته. د انجمن ترقی پسند مصنفین 400، د رحمکار ادبی کاروان رزړو 400، د ریډیو ټي وي آرټست فورم خیبر پختونخوا او د قلم کورنۍ دواوه سیمه شوقدر یو مشترکه غونډه وشوه. په غونډه کې په متفقه توګه په یو قرارداد کې د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت او د محکمه کلچر لخوا د شاعرانو، ادیبانو او د آرټستانو په اعزازیو او په مالی مرسته زندولو یا بندولو د سخت افسوس اظهار وکړی شو او دا خبره په ډاګه کړې شو چې موجوده حکومت د ثقافت د ودې لپاره د شاعرانو، ادیبانو او آرټستانو د فلاح او بهبود لپاره د اعزازیې په شکل کې چې کوم ګټور ګام اوچت کړی دی دا یو ډیره مفیده پالیسی ده او په هر صورت کې دا جاری وساتلی شي. په دې موقع دا غوښتنه وکړې شو چې د ثقافت سره تړلې خلکو ته دی دغه اعزازیې بیا شروع کړي شي، ځکه چې د خیبر پختونخوا شاعران او ادیبان او آرټستان د مختلفو محرومو، بیمارو او مسلو ښکار دي او د اعزازیو بندیدو سره د ثقافتي برادرۍ مسلې او محرومۍ ورځ په ورځ خطرناک شکل اختیاروي. باید چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او محکمه کلچر دا مسله په ترجیحي بنیادونو هواره کړي او دغه اعزازیې زر تر زره بیا شروع کړي شي. د محترم مشر زرنور شهاب صاحب په حجره کې د نوموړي ادبي او سیاسي شخصیت خاغلی سرور خټک صاحب او د هغوی د کورودانې زاهد مسکان خټک په درناوي کې د ملکن پوهنتون د پښتو څانګې د چیرمن د ډاکټر علي خیل دریاب صاحب په صدارت کې یو خوندوره مشاعره د تانې ادبي ټولنې د سوري لاندې وشوه. د نظامت فرایض نوموړي محقق خاغلی شهباز محمد تر سره کړل. د غونډې باقاعده پرانیسته محمد رحیم ریحان د قرآن پاک د تلاوت څخه وکړه. ورپسې خاغلی شهباز محمد د زاهد مسکان خټک خور په کتاب تار تار پړونی خپل مقاله وړاندې کړه. په دغه غونډه کې خاغلی سرور خټک په ادبي او سیاسي هلو ځلو په ډیر خشان سره ملګرو رڼا واچوله چې د سرور خټک صاحب ادبي او سیاسي جدوجہد یې نوې نسل ته په ډیر ښه انداز سره څرګند کړو. په دې موقع د خاغلی زرنور شهاب صاحب لخوا خاغلی سرور خټک صاحب ته د فخر ملکن خطاب ورکړی شو. په اخر کې د دې غونډې مشر ملما سرور خټک صاحب د تانې ادبي ټولنې د ټولو ملګرو د زړه له تله شکریا او مننه ادا کړه. د عبدالحمید بابا پښتو ادبي ټولنې په بندوبست په بډابیره پیښور کې یو اهمه غونډه او آزاد مشاعره د صفدر علي صفدر په صدارت کې وشوه. د قرآن پاک تلاوت ممرز احمد دیوانو کو او مشر ملما پکې زرتاج خان صالحو د نظامت فرایض دلپذیر پذیر تر سره کړل. په مشاعره کې د ذکر شو خاغلو نه علاوه ګل نواز، مصور غمگین، شاه محمود غزنوی، ممرز احمد دیوان، فضل صف خان سکندر، همایون مومن، غلام سرور بابا، صفدر علي صفدر، سرتاج حیران او سونورو خاغلو برخه واغسته. حیات اقبال حیات FM 93 ریډیو دلبر.